زماد جوان کیسا بلاد خوان کیسا پمانے رہے کیوں سم دخ کل زے کیوں سم نام تسکن لرما پویش کیا کن لرما ویلی شي چې استاد روحاني پلار او شاعر د کام سترګي وي د کوم په برکت چې انسان کره کوټه پیژني ولې چې شاعر مونږ ته د ژوند خامې په ګوته کوي او استاد مونږ ته د هغه خامونه د بچ کېدو ښودنه کوي خو کله کله دغه ناصح په خپله د خپل نصیحت ښکار شي او د ژوند په ککلیچونو کې ترې لارې ګډې وډې شي او په کږو لارو سر شي همدغه شان د ثوابې سیمې کوز مانیرې سره تعلق لرونکي منل شوي شاعر تسکین مانیروال هم د حالاتو د سوخته خپل ژوند د ډبې پتیلي او د سیګرټ په کلۍ کې سیزي تسکین مانیروال د طالب علمینه شاعري شروع کړې ده او تر اوسه پورې لګیا دی د زړه وینسکي د شاعرۍ یو کتاب چې څه خوشي صحراوي چاپ دی تسکین مانیروال په سرکاري سکول کې استاد و چې د حالاتو ناکړدو له کبله د نوکرۍ صادر لسند ورکو او ریټایرمنټ یې واغستلو تسکین مانیروال کو پس پین سر دی خو لزړې ځوان دی خپل شعرونه خپل اولاد ګڼي خو اوس په یو داسې روکه لار روان دی چې د بیرته راتلو پستانه اړو پوهېږي نه د خپل ژوند سختو نرمو په هکله تسکین مانیروال خیبر نیوز ته صدارنګ وویل مانیرا مې کړی دی په دغه وجه سره مانیروال تخلص کوم تسکین مانیروال د کوزي مانیرا اوسېدونکی ما شهرداد خیل سره تعلق ساتم والد صاحب مې د های سکول هیډ ماسټر پاتې شوی دی الله دې وبخي موږ دوه وروڼه چې کوم دی نو استادانو مشر یا موږ لس کاله نوکري پاتې وه چې موږ نوکري پرېښودې کشر ورور مې انجینرینګ کې ګولډ میډلیسټ دی په سن 67 کې ما اف ای کړو هغه وخت کې به کاري نه یو رساله چاپ شو یو غزل چاپ شو نیلاب هغې کې ما ړومبې غزل خپل ولیکه کورنا چې داسې یادې څه وشوه چې ما نوکري هم بیا نه شوه پرېښودې او هغې لا چې کوم دی نو د فرار لار ما له فرار لار اختیار کړه هغه چا ویلي چې زه خو سم یم خو د ژوند لارې کږې دي نو موږ سم وو خو د ژوند لارې کږې وې نو بس موږ به سره کږو شو خو تاسو ځان نه کږوئ د تسکین مانیروال شاعري ساده او جوره ده او هغه د پښتنو لپاره لکه بل مشال دی د هغه کلامونه ډېر ښه هنرمندانو ویلي دي زما د ژوند کیسه بلا د خوند کیسه په مانیرای کې اوسم د ښکلو ځای کې اوسم نامه تسکین لرمه په عشق یقین لرمه څه نوکریو شوه څه شاعري شوه ښې تماشې مې وکړې ټولې نشې مې وکړې په ځان کانې مې وکړې ښې یارانې مې وکړې عمر مې 55 خو مور لا نیم تر اوس خیال مې څو نور کاله بلکې 4 کاله پیتو کې زوړ بشم څه قدرې موړ بشم سکما 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 زه سکما 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 زه سکما 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 زه سکما 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 زه لا خو ګورې ځوان یم 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 سکما 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 زه سکما 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 زه تسکین مانیروال هغه تن دی چې ټول عمر یې بل ته ښه لار ښودلې ده خو د ژوند داسې چپو ووهلو چې اوس هغه په کږو لارو سر دی د چیندرو په کورکو کې ارګوډې دی که د خپه په کرخراغله لاړې اوس وې همدغه شان د ثوابې مانیرې تسکین مانیروال یو داسې لوی شاعر دی چې د خپلې شاعرۍ په شهرت موړ بیا هم د ګمنامې ژوند تېروي د کیمرامین شاه حسین سره محمد عارف خیبر نیوز مانیرې ثوابې